ګرانه زویه، که یوه داسې ورځ راغله چې ما نه خوراک کولی شو او نه مې لباس بندولی شو، راباندې خفه کېږه مه، ځکه خپل ماشومتوب در یاد کړه چې ستا خوراک او لباس راته څومره اړین و. که مې خبرې او یا مجلس تکراري و، راباندې مهربانه واوسه، هرې خبرې ته مې په مینه سره جواب راکوه، ځکه ما به یو داستان او کیسګۍ ستا په خوښه څو ځله تکراروله. که مې حمام نشو کولی، ځان ته کوم شرم او یا مردارګي مه دروله، ځکه ما به په یوه شپه او ورځ کې بې له کومې غوسې ستا همداسې صفایي کوله. که مې په خپو کې حرکت نشو کولی، حتما مې لاسونه ټینګ ونیسه، حرکت راکړه، ځکه خپل قدم وهل در یاد کړه. دا چې ستا تر څنګ یم او ستا مزاحم یم، راته عصابي کېږه مه، مرسته راسره وکړه، تر څو همدا سفر مې په اسانۍ سره راته سر ته ورسوه. د خپلو مریضانو او ناتوانو والدینو لپاره هر څه ته تیار اوسئ.